سړی که ستا ښځې د خرچې کفیل دی. سړی که ستا ښځې د خرچې کفیل دی، خو د بورکې رواج ستا ښکاره تذلیل دی. او پروا مه کړه ډاډه ګرځه ژوند نه مزه واخله ته. پروا مه کړه ډاډه ګرځه ژوند نه مزه واخله ته. ستا همت دنګ ستا د جذبو وکیل دی. او دې تیرو ستا حسن منم چې تت کړی دی. دې تیرو ستا حسن منم چې تت کړی دی. خو ستا ښایست شاهکار د کائنات جمیل دی. او هغه چې درون یادیږي او تا سپکه ګڼي، هغه چې درون یادیږي او تا سپکه ګڼي، پروا مه کړه پیغلې هغه نفسیاتي الیل دی. او د خپل زور او سلګو آنه خبر نه یې ته. د خپل زور او سلګو آنه خبر نه یې ته. تا سره ژوند د انسانیت تکمیل دی. او دا کم سړی چې تا ته کمزوری صنف وایي، دا کم سړی چې تا ته کمزوری صنف وایي، د دیوال لیک په هغه ګواه پیغور یې دلیل دی. او دا چا چې ته سپکه کړې او تا غلامه ګڼي، دا چا چې ته سپکه کړې او تا غلامه ګڼي، هغه سړی خل پیژني هغه غټ رذیل دی. او ته مور ته خور ته لور کم کم صفت ته بیان کړم. ته مور ته خور ته لور کم کم صفت ته بیان کړم. اسمان پتا گواه سندریس پتا ابابیل دی. او دا صدی ستا ده ته به خورېږي لکه رڼا. دا صدی ستا ده ته به خورېږي لکه رڼا. دا سپیره دور په تېرېدو د تېرو وخت کلیل دی. او اخري شعر مقطع چې ستا دپاره چې د معاشرې دا بدرنګ مخ ټولې دنیا ته ښایي، ستا دپاره چې د معاشرې دا بدرنګ مخ ټولې دنیا ته ښایي، هغه هم دغه یو سړی شاعر صمد خلیل دی. هغه هم دغه یو سړی شاعر صمد خلیل دی. شاعر صمد خلیل دی. ډېره مهرباني.